أما بعد قال الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم رب العالمين أحكم الحاكمين زمون استاسو د دې ژوند چې کوم مقصد دی هغه رب العالمین موږ تاسو ټول ته بیان کړل او هغه ژوند چې نو هغه ډېر قیمتي ژوند دی او د دې ژوند یو منټ او یو سکند دا ډېر قیمتي دی په یو منټ کې تکول شي چې یو مخ تلاوت کی او په دغه یو مخ تلاوت باندې تا رب العالمین 4500 نیکی درکې دا زمونږ د اسلام هغه وخت ډېر قیمتي دی ډېر خلک دا دعوی کوي چې زما ټیم ډېر قیمتي دی زه په یو منټ کې او په یو سکند کې دومره کارونه کولای شم زما یو سکند ما غزایا نه ده تاجر پیشه خلک هم دا دعوه کوي دارنګ نور د دنیا کسبونه والا دا دعوه کوي خو زم دا ټول دعوی کتر اول او چیلنج ته کی په ټول دنیا کې ټول نه قیمتي وخت هغه د مؤمن دی چې داغه دا یو منټ دومره قیمتي دی چې 4500 نه کوي دی ګټلې شي لپس مخ کې ته ورشه دغه ټیم ډیر قیمتي دی بیا خصوصا په ماه رمضان او په شهر رمضان کې بیا پس لګ ورشه اخرنه عشره تا بیا پس لګ ورشه لیلت القدر شپې تا چې ته د مؤمن وخت قیمتي ویني ته خپل ډالر او ریالونو پیسو ته سرو زرو ته قیمتي وي د رب العالمین د طرفنا د مؤمن وخت څومره قیمتي دی دا د لیلت القدر شپه چې دا درې اتیا کاله د سلور میاشتو نه غوره عبادت ته پدې کې لګي حساب ولګوا تا ته پته شته چې د دې یو منټ سونه قیمتي ده د دې یو منټ هغه د 55 ورځو د عبادت برابر ثواب لري د دې یو سکند هغه د 22 غنټو د عبادت ثواب او دا غینه غوره ده د دې یو غنټه هغه د 9 کالو د عبادت نه غوړه ده تا ته دا صفته ده انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر تا ته صفته ده چې د یو سکند سونه ده تا ته صفته ده چې د یو منټ سونه ده دا د حساب ولګا بیا د ځان سره محاسبه وکړه چې ما په ليله القدر کې پښپ کې زمانه څومره منټونه ضایع شو ستانه منټونه نه ضایع شوي ستانه ورځې ضایع شوي ستانه ګنټې نه ضایع شوي ستانه کلونه ضایع شو افسوس د ابن رجب رحمه الله قول بمخ تراړو حافظ ابن رجب رحمه الله یو عجیب قول کړو هغه دا ویلو یو انسان له په ګناهونو کې سیلاب اغسته ده د رمضان المبارک میاشت پراله خود د ګناهونو په دې کې هم کم نشو حرام خوریم پد کې کما نشوا تر دې چې پد باندې بوډاواله هم راغې خو افسوس ابن رجب رحمه الله فرمایي چې د دې بوډا توب هم د حرامو کارونو نه مننه نکو وای د در لپاره غوړه دارا چې په مقدس مکه دې نو سیږي بلکې زمانه ته ځان د پاره دې مرګ غواړي چې الله ما مړ کړي چې زره دنیا نه لاړ شم محترم او عزتمند زکه خو الله وای کنه و ما ادراک ما ليله القدر لکه ته چې اوسړی ته وې تا ته مړ سپته لا غسیزو هڅومره خیستله هغه څومره مزیدار له او بیا د رب العالمین د طرف نه اعلان او د چا په خلبانه اعلان
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلبان اعلان وما ينطق عن الهوى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى خبر چارا وڑلے نزل به الروح الامین را وڑلے قوت والا عند ملیک مقتدر قوت والا صادق المصدوق ومن اصدق من اللہ حدیثا. محترم و عزت مندو، سلیمان التیمی رحمہ اللہ هغه بچوي کله د شپې په رمضان کې کور ته راغی یوقظ كل من في الدار في رمضان، دا ټول به رايخ کړوي ويقول قوموا وی پاسي فلعلكم لا تدركوه بعد عامكم هذا. دا خود مومن زړه جړه کوي. سلیمان التیمی بسوي او خلقو د شپې را پاسي خبردار کې راشي لا تدركوه بعد عامكم هذا، کې راشي چې د دې کال نه ورستا تاسو ته دا مکمل او نشي په قبر کې به بیا ډېر افسوس کې ستاسو لیلت القدر د یو منټ حساب خو تاولې دو چې د 55 ورځو نه غورو د یوې غنټې حساب خو تاولې دو چې دا ستاسو نه کالو نه غورو. سلیمان التیمی رحمه الله بداوی وی پاسې زر پاسې کې دې شکر ادا کال دا رمضان المبارک تاسو ته میلاو نشي. امام اوزاعی رحمه الله هغه فرمایلا چا چې د شپې وګت قیام وکړو رب العالمین با پدبانه هغه وقوف چې هغه 50 زر کال وقوف ته په میدان حشر کې رب العالمین په پیغه آسان کی. د دې وجنه محترم او عزتمندو دا د رمضان اخرنۍ غړې دي. چا پکې خوبونه وکړه، چا پکې عیش او عشرت وکړو، چا پکې خپل خواهشات وړاو کړه، چا پکې بازارونه سجاو کړه، چا پکې دنیاي تجارتونه ډېر وکړه، چا پکې سیر او سیاحتونه ډېر وکړه، او بل طرف ته چا خو دومره حد وکړو چې دا ما خامب تاریله چاله ساګ ولېګلا او بیا کله 2 مڼې ولېګلې او بیا کله چاله یو 2 جوړې ولېګلې، چاله د لوګانو ترکاری ولېګلا، چاله غوښه ولېګلا، کله په یو دکان ورزي، کله په بل دکان ورزي، کله په جب باندې حمله کوي، کله د کور پروټي حمله کوي، کله په تلکاري حمله کوي. او دا आवाज دې او خله आवाज کړي د چربا چې ته ما پر پیسو معاف کې، رب کته ما پر روټي معاف کې، رب کته ما پر تلکاري معاف کې، رب کته ما پر جوړ معاف کې، رب کته ما پر نیکو معاف کې، رب العالمین کته ما پر تلاوت او قیام الليل معاف کې، الله ته ما پر معاف کې. هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره بتا تر یاد شي چې د الله نبی پدې کې چې چاته مغفرت ونشو الله دې هلاک کې او امین په ویلو وجدارا چې پدې کې ډېر بدبخت انسان او د الله د نبی د خلې نظر شم چې دا خبره هم کړي را چې د لیلت القدر د شپې نه بدنصیب انسان محروم شي. دا څنګه مسلمان دی؟ د ایمان د غیرت د غیرت تقاضا دونه نشتا، د وجدان دونه مړلې، د زړه دومره مړلې، د جوارح د اندامونه دومره مړلې چې د رب العالمین په قران کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې دته دا اعلان دی او د قشانتی او د پروت ته. محترم او عزتمند عائشہ رضی الله عنها هغه رمضان المبارک کې داغه عادت وېداو چې کله به سحر منځ وشو هغه به قران کریم مصحف په راوغستو هغه تلاوت ته بلګیا شو، چې کله به مر وخت بیا و د شو زوی مړ زما په ملا دړل، زوی زما په خپدړل. افسوس دا د خپې دردونه، دا د مړه دردونه، دا تکالیف، دا غنم، دا ترشلې، دا خو موږ د ژوند سره دی. خو په موږ او تاسو په ډیره سخت او رز را روانه ده، ډیره انتهایی تکلیف ده ورځ را روانه ده. د چا د زړه د مجروح کولو د پاره نه وایو، بلکې د الله نبی دا ویلو چې هغه کس مؤمن نه لري چې د ځان د پاره څخه او د بل مؤمن مسلمان د پاره خوښ نه کی. محترم عزتمندو
وسم ټیم شتا. عثمان رضی الله عنه هغه شخصیت یو ورځ د کعبه په خوا کې ودرېدو، د مقام ابراهیم شاته ودرېدو او د الله د کتاب تلاوت شروع کو. په دومره خونه او مزه کې لاړو، په دومره خونه او مزه کې لاړو چې په یو رکعت کې د الله رب العالمین ټول کتاب ختم کو. نن سبا خو ما ته چې فیسبوک راواړو، ما ته په دې غنټې نه خبر نه یو دا د لیلۃ القدر شپه چې دا د ماښام نه د طلوع الفجر پورې دا په کار چې تا موبایل سره ګوتې نه وروړې، تا په خپل خوله باندې مهر لګولې وې د دنیا د خبرو د ویناګانو د کنزلو، بلکې تا دا خوله چې کوم نه جدا کړې نه وې د ذکر او اذکار لا. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایلو بهترین او ور روزه هغه چې پای کې د الله ذکر ډیر وشي. عثمان ابن عفان رضی الله عنه وی قرآن میں ہوئی فلم ارا آیتن ما پکی او آیات ونلیدو احسن و ارجا چاگا دیر خیسته او دیر دا امید آیاتی من قوله دا دی وینانا واللہ سوینانا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ پل نبی توئی زمان بندگانو تا خبر ورکا، زمان بندگانو تو آیا سور تو آیا انی انا الغفور الرحیم چه زب خلق محربان یما. عثمان ابن عفان ہوئی قرآن میں ٹول ہوئی خود دا آیات رات دیر خیستا دیر دا امید آیات کارشو. اے مسلمان ارورا پدی ٹائم کی خو اللہ ستا ٹولی کو تیاری ماب کئی. وہب ابن منبہ ہوئی وی دریس سزونه دے چه اگر دنیا روح دے روح ستا دا پارا چه اگر خوشحالی دے اگر یو دا چه دا خپلو ملگر سره میلاوی دل چه دا نیک ملگر سره میلاو شی صبر پوری ون خلی او بل چه چال ابتاری ورکے پدیستا روح سونا خوشحالی شی ولی بنا خوشحالی گی چه دا اللہ نبی فرمائلو چه من فطر صائمن چاچی او روجدار تا روجمات ورکو دا دمرا اجر رشو لکا دا روجدار چه سونا اجر شوی. او دریم والتحجد من آخر اللیل تحجد دا آخر نیش پی وی دا مڑا دریش زونه دی چه دا دیر خوندور دی دا دنیا دا. ابو العالیہ تابعی اغا فرمائی دا روجدار خو طول عمر عبادت تے کدے او در ام پا عبادت کرے خو صرف او صرف دمرا دا چه دے دری غیبت نزان وساتی. محترم و عزت مندو رازی چه دا لگ لمحات پاتی دی لگ پکی زان رائخ کو دلری بری لگ ٹیم دے کرے دا جن گورے زمگو استاسو ہمیشہ بنے. اور رب العالمین دیسی بادشاہ دے کسوک بیمار دے وی پا کٹ کرا تفری وزا، کسوک بیمار دے وی پا بلسکی کیرا خو ذکر اسکارو کا تردے پوری چی تب بیمارو ہمیں اور ستانے عبادت پاتی شی چاگا نپلی عبادت تے اللہ رب العالمین ستارا پارا آغا عجر لگی چی کم تا پر والی کی گلد. اللہ رب العالمین نے زمین استاد رٹول گناہوں معاف کی. رمضان المبارک کی چچا سمر عبادتوں نے کڑی اللہ پخپل دربار عظیم کی قبول و منظور کی. اور رب العالمین دا آخر لیل لمحہ کم در لیلت القدر او دا نور عزت من وقتنا دی اللہ دا زمین مزہ کوا. اور رب العالمین پدی کے منگلہ حالت توفیق را کم چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و پدی کے عبادتوں نے کڑی. ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم جنود د رمضان المبارک میاش هغه په خپل باندې هم د یو علم په حیثیتو خو بیا پدې کې د لیلۃ القدر شپه دا یو ډیر عجیب علم او دا د سم علم او چې د وچنن به زما سره شپرونه او کم میلمه چې سړی ته ډیر زیات خوږي نو سړی بیا په خوب مو باندې نه پويږي او بیا ته میلمه روان او سلب ولدي څنګه استقبال کوو تاسو ته سو حواله ذکر کوم. امام ابن جرير الطبري رحمه الله وكانوا يستحبون ان يغتسل كل ليله من ليالي العشر الاواخر وای دوی بدا مستحب ګڼل چې په اخرنۍ شپو کې ټول شپې غسل وکړي ځکه د لیلۃ القدر شپې را روانې. حماد ابن سلمہ وای ثابت البنانی او حمید هغه چې وای کله د لیلۃ القدر شپې به وي
خوشبو به ولا کولا مسجد به هم خوشبودار کو او هغه شپې چې پاره کې بدل لیلۃ القدر شپې ډیر امیدو دې ته ځان دې تیار کو لکه یو میل مت چې سړی ځان تیارای یو خپل محبوب ته چې سړی ځان تیارای ایوب سختیانی رحمه الله دا غيو بر و دا غيو صادرو احمر ډیر مزیدارو په دوه وختونو کې باغا غوستو چې هغه ډیر خصوصي وختونه و د لپاره چې کله به د حرم په لور روان شو بیت الله ته د احرام د پاره به غوستو او کله به چې وای دا درشتم او سلرشتم شپشوا پدې کې به دا واغستو ابراهیم نخعی رحمه الله هغه وای د اخرنۍ په عشره کې په هر دوه شپو کې به د قران ختم کو هر شپه به غسل کو او الله رب العالمین ته په یو پاک بدن باندې انسان ودري سونه فن کوي عبادت په صفا کپړو کې جبرئیل امین چې راغی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته کېناستو یو خداغه کپڑے دې تک سپینې مزیدار وي بل وختانه تور پای کې اشاره و دې ته چې علم از دکې نو په ځوانۍ کې بچ دکې او علم د پاره دا ادب دې چې پاکي صفا کپڑے واغوندا لا ير عليه اثر السفر د سفر آثار په نخکار کېدا زر ابن حبیش هغه وی پرېوشتم شپه غسل وکي تمیم داری رضی الله عنه چې د صحابي دې هغه په 1000 درهم باندې ځان یو حلو یو چوغا غستوا او هغه په هغه شپو کې اغوستا چې کوم شپې وا د لیلۃ القدر د پاره ډېر امید او ډېر دا تمه شپې به پاږي کې به دا اغوستا دیو جن حافظ ابن رجب رحمه الله فرمای یستحب فی الليالي التي ترجى فيها لیلۃ القدر وای چې هغه شپې چې پاږي کې امید د لیلۃ القدر د شپې پاږي کې نظام مزیدار کړی شي خوشبوئی دی ولګول شي والتطيب بالغسل والطيب دارنګي لباس کپڑے مزیدار دی واغوندول شي خوشبوئی او عطر دی بزان باندې ولګي محترم او عزتمندو تاسو د استادو د پاره ډیر زیات د امید هغه غړې دی ګره واو ریناري نو زنانو دا ګره اخیرنۍ غړې دی د لیلۃ القدر دا درنه ګره لاړ نشي والله کدي چې بونس تا ته ملاوي شي چې په یو غنټه باندې د 9 کالو د عبادت اجر تا ته ملاويږي په یو سکند باندې تا ته د 22 غنټو الله اکبر کبیره چې دا احساس د چا سره هغه په لیلۃ القدر شپه کې د چا سره خبرې وکي هغه به چا سره غب شپ ولګي هغه به موبایل ټچ کی هغه ډېر خوراکونو ته پریوځي هغه ډېر ماکولات اخري هغه ډېر مشروبات اخري هغه بداوي چې زما رورا زمانہ اخواشا زما ټیم ډېر قیمتي ده دا غړې دا یو ټک چکیږي دا زما ستا په ژوند باندې د ضرب او د توري گزار ده چې دومره وخت مې در نکټ کو دومره وخت نه لاړو ستا سره احساس کیږي او کنه کیږي شیخ شریب حفظه الله تعالی ورعاه د مسجد حرام امام یو ډیر عجیب خبره کړی دا هغه وی عجبا لبعض المسلمین زما تعجب ده د بعض مسلمانانو د پاره په هذه الايام پدیر وځو کې يدعو المسلم ربه خپل رب را دعا کوي وهو قائم ساجد یا کله ولاړ یا په سجده باندې او پر سجده په ولاړ کې ده داوي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اے الله تعفو کون کوي عفو ور کون کوي خو زماده خلق ته ډیر تعجب ده چې ده خپلوانو ته عفو نه کوي خپل ملګری ته عفو نه کوي د زړه نه کینه نه وباسي د زړه نه بغض نه وباسي د خپلوانو سره ورانه ده دا اوس سره جوړه ونکړه الله ته په سجده کې आवाज کوي الله ته په لیلۃ القدر کې आवाज کوي الله ته عفو وکړي الله ما ته عفو وکړي او په خپل دې عفو نه وکړي وای الا یستحی من الله دا د الله نه حیا نه کوي چې د خلکو ته معافي نه کوي او د خلکو نه معافي نه غواړي اولی وای الله سبیل الله په سورۃ نور کې ډېر عجیب خبره کړې ده وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا الله وي عفو دې وکي
مخت واړی الا تحبون ان يغفر الله لكم تاسو دا نه خوښوئ چې الله تاسو ته معافي وکړي. ابو بکر صدیق ته ووی چې ستا لورې بدنامه کړې ده، دغه مې ستا چې کوم دی بدري صحابي دی په میدان جهاد کې جنګېدلی دی، د الله د نبي سره څنګ په څنګ اوسېدلی دی. اے ابو بکر خیر دی که ستا لورې بدنامه کړې ده، وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. اے ابو بکر ته دا نه خوښې چې د ده نه مخ واړې، ده ته معافي وکړي، د دې په اعزاز کې تا ته به رب دا درکړي. الا تحبون ان يغفر الله لكم. تاسو دا نه خوښوئ چې تاسو ته الله معافي وکړي؟ هغه اعلان وکړو یا الله ولې نه خوښوم؟ الله زه دا خوښوم چې ته ما ته معافي وکړي. د بعضې خلکو زړونه ډېر سخت دي، سخت والله ویرېږئ. ګوره ورانې مرانې په دې لیلت القدر کې ګلا ورانې مرانې او په دې زړونو کې هم دا ګونډې مونډې وو، هسې به ټوله شپه ولاړې. ګوره یو یو کس پسې وګرځه، نارینه او زنانه، موبایل راواله، سوچ او فکر وکړه چې په عالم اسلام کې به زما د چا سره ورانئ، زما به د چا سره بغضي، زما به د چا سره حسدي چې زه موبایل ونه درومه او زه د لیلت القدر د شپې نه مخکې دا غسر په دې موبایل رابطه وکم چې زما او ستا ورانې ختمې. دا د رحمتونو میاشت ده، دا د برکتونو میاشت ده او په دې کې به ما او تا ورانې نه کوم. محترم عزتمندو دا ډېره ضروري خبره ده. بل صدقة الفطر دا په دې کې یو داسې عمل دی چې د الله نبي وایي په روژه به دې ګناه معاف شي، په لیلت القدر به دې معاف شي، په قیام رمضان به دې معاف شي. که دا نه وي نو خیر دی، لکه دې که څه لغوه او رپسته نه شوي نو دا صدقة الفطر ورکه، په دې به درته معاف شي. او که په دې درته معاف نه شو، جبریل امین د اسمان نه راغی، محمد رسول الله په منبر باندې خیږي، وای الله دې هغه سړی هلاک کړي چې ما یې رمضان پې تېر شي، هغه ته استغفار او بخښنه ورشي. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډکه خوله وای آمین، ځکه دا ډېر محروم انسان دی چې دی په رمضان کې ونه بخلی شو، د ده د بخښنې چانس نشته، الله دې بس هلاک کړي. دا ډېره ګوره د یاري خبره ده. هسې نه چې د رمضان المبارک میاشت تېره شي او الله مونږ معاف کړی نه یو او د الله د نبي د خیرو نه لاندې راشو، الله دې مونږ او تاسو ټول معاف کړي. محترم عزتمندو، صدقة الفطر د غنمو نه 2 سیره وریجې ورکوي، اوړه ورکوي، جوار ورکوي، وسکې ورکوي. دا خوراکي مواد دغه 2 سیره چې دا جنس ورکړی شي دا افضل او غوره دی. غوره ټیم د دې او بس دغه دی چې د اختر په ورځ باندې د سبا د ختون وروسته او د عیدګاه د منځنه یعنی مخکې په دغه ټایم کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت چې یو ورځ به مخکې ورکول او 2 ورځې به مخکې، دا د سید ابن خزیمه روایت ده چې دا به هغه چاله ورکول چې کم به عمالو په سید ابن خزیمه کې دا غي تصریح راغلی دا چې هغه خلکو له ورکول چې دا اسلامی خلافت ته طرف نه راغلی او صدقة الفطر به غونډول دا به دا غو د پاره. تاسو به هم دغه چل کوئ. نبی علیہ السلام فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، دا د مسکینانو لپاره خوراک شو. فقیر دی او غنی دی وړوکی دی ټول دا ورکوي. بل دا غنم دی اوس د دې هم زکات چې تقریبا دا 14 منه 3 کیلو 100 ګرامه مختلف اوزان دي د دې، بس دا 14 منه چې پچای وشي نو هغې نه زکات ورکول پکار دی غربا او مساکینو له. بل دا خبره واورئ اکثر خلک د دې خپلو کاروبارونو نه زکات په ماه رمضان کې ورکوي. نو بعضې خلک د ځان د خلاصي لپاره وایي مړه دغه جوړه به ورکو، مړه دغه 2 سیره لوټه به ورکو. خبردار ګوره زکات په صحیح طریقه سره ادا کړئ. د الله د نبي صحیح حدیث دی 50,000 ورځ ده، دا د قیامت ورځ ده او دا د صحیح بخاري حدیث دی. دا پیسې به وایي وسپنې شي، وسپنې دا به 50,000 سال ستا بدن په دې داغلی کېږي او بیا وروسته له حساب کتاب پته نه لګي. چاله ورشي زکات یره چې زما سره خو نشته مونږ خو به داسې لږې لږې درکو نو نه، خبردار زکات چې پتا باندې فرض شو، مزد چې پتا باندې فرض شو، دا 2-3 ورځې بعد نه کېږي، په دې ورځ کې به ورکې الله دله مال درکړی که نه ټول مال به الله هلاک کړي او د قیامت دې ورځې ته جوړې چې ستا او بل په دې کې قبض شرط قبض مساکینو له
تر دې چې علماء دام لیکلي چې ته یو مدرسې والے له ورکه هغه مدیر له ورکه هغه مشر له ورکه نو پدې کې سوداګان هم نشي اغستې چې ته چې ستا مدرسې ته ما سودا ولېګلا بلکې هغه مدیر لا چې هغه مقروض دی او پغه ته مصارفو کې راغله دا قبض پکې شرط چې ته وته چې دا زما 20000 زکات ته 30000 زکات ته 1 लाख ته مجاهدین له ورکه غرباء له ورکه په دغه ټیم به ورکه ټول به ورکه ستا سره 25 लाख रुपए دی او 20 लाख रुपए دی په 20 लाख रुपए اٹکو کې ستا 50000 रुपए زکات ته الله ویل لري پرشي سه ستا نه ماتيږي ستا خپل ماتيږي ګيري او شکوې کې چې زما سره نشتا ستا سره 20 लाख रुपए شتا خو ستا سره د الله حق نشتا واو ری ګوره خبره ته کلم کوما چې په چا باندې زکات ته په ماه رمضان کې زکات ته د خپل پیسو نه زکات لنډا پنډا خپ خوشالۍ خپ مینه محبت وسته او باسي حقدار له ور کوي دا پکې نه کیږي چې لوی کال له او زب لګ در کوما طالب 15 در کوما طالب شپږ در کوما ستا مثبتا پرز ده زکات پتا پرز ده چې کله د دې ټیم راغې کله د دې میاش رااله بس په دغه میاش کې ادا کا او وردا دا چې د کم شي پتا باندې زکات ده پتا باندې پیسو زکات ته پیسې ورکا زړه شیزونه مو ورکوا چې سوداګان دې نه خرڅيږي هغه است په زکات کې ورکي کپڑے دې کم نه خرڅيږي د الله سره دا دوکي مکوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله به ګره جنت نشي حاصل ولا تر دې پورې چې هغه شي خرڅ نه کوي چې کم ستاسو ډیر محبوبي ګره